متلونو څلورم باب. زما زامنو د خپل پلار هدايت ته غوږ ونیسئ او هغې ته توجو ورکړئ او پوهه حاصله کړئ، ځکه چې زه تاسو ته ښه تعلیم درښایم. نو زما تعليمات مه هېروئ. هر کله چې زه د خپل پلار په کور کې هلک وم او د خپلې مور یوازینی نيازبين زوی وم، هغه ما ته تعلیم راکړ او ویل په خپل ټول زړه سره زما نصيحت راټينګ کا، زما په حکمونو عمل کوه، نو ستا ژوند به په خیر تیر شي. حکمت حاصل کا او پوهه حاصله کا. زما خبرې مه هېروه او مه د هغې نه مخ اړوه. عقل ته مه شا کوه، ځکه چې هغه به ستا حفاظت وکړي. د هغه سره مینه کوه، نو هغه به په تا باندې نظر ساتي. حکمت حاصلول د ټولو نه اهم کار دی. د نورو څیزونو د حاصلولو سره سره پوهه هم حاصله کا. د حکمت عزت کوه او دا به تا لوی کی. دې ته غاړه ورکه، نو دا به تا عزتمند کی. دا به ستا سر د فضل سیرې سره ښایسته کی او د شان او شوکت تاج به در په سر کی. زما زویه ما ته غوږ شه، زه چې درته څه ویم هغه کوه، نو په دې کولو سره به ستا عمر اوږد شي. ما درته د عقل او حکمت لارښودنه وکړه او په نیغه لار مې روان کړې. کله چې ته ګرځې نو ستا خپې به هیڅ څیز نه منې کوي، او کله چې ته منډه وهې نو تندک به نه خورې. زما نصیحتونه راټینګ کا او دا مه پرېږده چې ستا نه لاړ شي. د هغوی ښه حفاظت وکړه، ځکه چې دا ستا ژوندون دی. د شریرانو په لار کې خپل قدم مه ایږده او مه د بدکارانو په لار تلل کوه. د هغې لارو نه ځان وساته، د هغې په لار مه ځه. د هغې د لارو نه راوګرځه او په خپله لار روان اوسه، تر څو پورې چې دی غلط کار نه کړي، تر هغې خوب نه ورځي. تر څو پورې چې دی چاته تندک نه وي ورکړی، نو دی تر هغې پورې آرام نه کوي. هغې د شرارت ډوډۍ خوري او د فساد نه ډک شراب څکي. د صادقانو لار د سحر د رڼا په شان ده، تر هغې ځلیږي او لا نور هم زیاتیږي، تر څو چې د ورځې رڼا نه وي راښکاره شوي. خو د بدکارانو لار لکه د تورې تیارې په شان ده. دی په دې نه پوهېږي چې په څه باندې تندک وخوړو. زما زویه زه چې درته څه ویم هغې ته توجو ورکړه او په غور سره زما خبرې واوره. دا د خپل نظر نه مه وباسه او په خپل زړه کې یې دننه وساته، نو دا به هغې ته ژوند ورکړي چې څوک یې پیدا کوي، او د هغې ټول وجود ته به صحت ورکړي. د هر څه نه اول د خپل زړه خیال ساته، ځکه چې دا د ژوند د هدایت سرچینه ده. د خپلې خولې نه ټګي لرې کا او دوکمارې خبرې د خپلو شونډو نه لرې کا. په غور سره مخامخ نیغ ګوره او خپل نظر نیغ وساته، او د خپلو قدمونو لپاره لاره هواره کا. نو بیا به ستا ټوله لار مضبوطه وي. ښي او ګس طرف ته مه تاوېږه او خپلې خپې د شرارت نه وساته.